عیسی د زیتونو غر ته وختلو. بله ورځ سحر وختي هغه بیا د خدای کور ته رالو. ټول خلک ورته راغونډ شول او هغه کېناسته او هغې ته تعلیم شروع کو. د شرع عالمانو او فریسیانو یوه ښځه راوسته څوک چې په زنا کې نیولې شوې وه او هغې په خپل مینځ کې ودروله او هغې هغه ته وویل چې استاذه دا ښځه په زنا کولو نیولې شوې ده. په شریعت کې موسی موږ ته حکم کړی دی چې داسې ښځې دې سنسار کړی شي. نو بیا تاسو په دې هکله څه وایئ؟ هغې د هغه د ازمیښت دپاره دا سوال وکړو چې هغې د هغه خلاف څه الزام پیدا کړي. عیسی ټیټ شو او په ځمکه په ګوته څه ولیکل. کله چې هغې بار بار د هغه نه تپوس کولو نو هغه نیغ ودرېده او ورته وفرمایل چې په تاسو کې به په هغې لومبی د کاڼي ګزار هغه څوک کوي چا چې کلم ګناه نه وي کړې. او هغه یو ځل بیا ښکته ټیټ شو او په ځمکې څه ولیکل. کله چې هغې دا خبره واورېده نو هغې یو بهر ووتلو. د ټولو نه اول مشرانو تښتېدل او عیسی د هغې ښځې سره یوازې پاتې شو چې د هغه په وړاندې ولاړه وه. عیسی بیا ودرېدلو. هغه ښځې ته یې وفرمایل هغې چېرته لاړل؟ ولې ته هېچا هم مجرمه نه کړې څه؟ هغې جواب ورکړ مالکه هېچا هم نه. او عیسی وفرمایل او نه دې زه مجرمه کوم، زه لاړه شه خو بیا کلم ګناه مه کوه. عیسی بیا خلکو ته مخاطب شو او وی فرمایل زه د دنیا نور یم. څوک چې ما پسې راځي هغه به هیڅکله په تیاره کې نه ګرځي بلکې هغه به د ژوندون رڼا ومومي. بیا فریسیانو هغه ته وویل ته د خپل ځان په حق کې ګواهي کوې خو ستا ګواهي اعتباري نه ده. عیسی جواب ورکړ زما ګواهي اعتباري ده که څه هم چې زه د ځان په حق کې ورکوم ځکه چې زه خبر یم چې زه چېرته نه راغلی یم او چېرته روان یم خو تاسو ته پته نشته چې زه چېرته نه راغلی یم او چېرته ځم. تاسو په انساني بنیاد فیصلې کوئ خو زه د هېچا فیصله نه کوم. خو که چېرې زه فیصله کوم نو زما فیصله به ټیک وي ځکه چې زه یوازې نه یم کله چې فیصله کوم بلکې زه او زما پلار چې زه یې رالیږلی یم یې یو ځای فیصله کوو. تاسو په خپل شریعت کې دا لیکلي دي چې د دوو کسانو ګواهي ټیک ده. دا زه یم چې د خپل ځان په هکله ګواهي کوم او زما بل ګواه زما پلار دی چې زه یې رالیږلی یم. بیا هغې ته تپوس وکړو ستا پلار چېرته دی؟ عیسی جواب ورکړ چې تاسو نه خو ما پیژنئ او نه زما پلار. که چېرې تاسو زه پیژندی نو زما پلار به مو هم پیژندو. د خدای د کور په بیت المال کې عیسی دا خبره د تعلیم ورکولو په وخت کې وکړه خو هېچا هم هغه ګرفتار نه کړ ځکه چې د هغه مقرر شوي وخت لا نو راغلی.